أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سورة الضحى یولس آیاتونه د دې سورت کې لفظي ترجمه دا سدا بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن دا الله چې عام رحم کون کې دی په دنیا کې په کافرانو په مسلمانانو الرحیم دا الله تعالی چې خاص رحم کون کې دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې والضحى قسم می دیوی په وخت د ساخ باندې چې روخانه وخت دی واللیل او قسم می دیوی په شپه باندې اذا سجا کله چې وغړیږي معنا کله چې تیار شي او پټ کې سيزونو لرا په تیار خپل کې ما ودعک ند پر خودل تعالی را پیغمبره ربک ربستا وما قلا او نه دشمنی کړي د تا سره وللآخرة خامخ آخرت خیر ډیر غوره دی لکه ستا د پاره من الاولا د دنیانا ولسوف يعطيك ولسوف او خامخ زر دی يعطيك چې درب کی تعالی را ربک ربستا لوی برخه په آخرت کې بدر کې چاغه اختیار د شفاعت دی فترضى نو خوشاله بشیت الم یجدک آیا نه دی مندل تعالی را الله تعالی یتیمن یتیم بلکې مندلې فآوا نزی در کو تعالی را پناه در کړه تعالی را ووجدک او مندلې ته ضالن بخبره ضالن معنا بخبره چې نه پوهې دی په شریعت او په احکامو د شریعت باندې فهدا نو پوهې کړه ته په شریعت او په احکامو د شریعت باندې ووجدک او مندلې ته عائلا محتاج او فقیر فاغنا نو بے پروايي کړي ته مالدار یې کړي ته فاما اليتيم نو هر چی یتیم دی فلا تقهر نو قهر غصه ورته مکوا واما السائل او هر چی سوال کوون کړي فلا تنهر نو مرټا غلرا رټن مور کوا غتا واما بنعمت ربك واما هر چی بنعمت ربك فنعمت در رب ستا بانی فحدث نو بیانوی خلقو تا یا خکارا کوی ایمانا استعمال دغه نعمت کوا وصلی الله وسلم علی نبینا محمد